ملګرو تاسو ته به دا وخت په سکرین باندې یو ویډیو هم ښکاري په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته وایرل ده. په کم کې چې یو مشهور ټیک ټاکر یعنی دا ټیک ټاکر څوک دی زه تاسو ته ښیم دا ټیک ټاکر دا که تاسو نه پیژنئ زه تاسو ته ووایم چې خلیل نوم یې دی. په ټیک ټاک باندې ډېر زیات لایو راځي. څه واقعه داسې مخې ته راغلې ده په هغې در سره نن خبره کومه. لکه دا خلیل ورسره نور کسان ډانس کوي. پیله تر ډانس ویډیو تاسو هم کتل لکه دا ډانس کوي بیا پرې داسې چل وشي پولیس پرې راشي په دې باندې څه چاپه غوندې ولګوي او دا چې کوم دی د هغه ځای نه وتښتي. نو څه چل شوی دی دا داسې چل شوی لکه ستاسو به خیال وي نن چې کوم دی 19 اګست نو 19 اګست په هکله باندې به زه تاسو ته ویم چې دا د افغانستان کومه د ازادۍ ورځ چې د هغه نمانځلی کیږي. اوس هغه ځان له خبره ده چې د افغانستان په کومه ورځ ازاد شوی دی طالبان ځان له ورځ نمانځي کوم زوړ افغانستان چې دی خلک ځان له ورځ نمانځي. نو په دوبۍ کې یو هوټل چې کوم دی هغه بوک کړی شوی و د دې لپاره چې څه پروګرام پکې وکړي. نو دا پولیس چې دی دا اوس په خلیل پسې ورسره نور کم کسان چې دي منډه پسې ونیوئ. نو داسې چل وشو چې د هوټل کم ټایم چې و هغه پوره شو بیا پکې هم دا خلیل دله هغه ناست و او کومه شو چې وه هغه یې پکې سټارټ کړې وه کم ډانس چې و هغه پکې کولو. نو پولیس راله او په دې باندې چاپه وواله لکه اوس تاسو په دې ویډیو کې کتی شئ دا اوس ډانس کوي خلیل. په دې په منځ کې چې کوم دی پولیس راشي هغه ورته وایي چې د دې هوټل کم ټایم چې دی هغه پوره شوی دی بس دی تاسو کوم دا نور خپل پروګرام چې دی هغه کینسل کوئ. نو هغه داسې نه ځي نو کوم منډه چې دی هغه وله ورکړي نو اوس خلک وایي وایي دا څه چل شوی دی نو د هغې په هکله کوم معلومات چې وو کوم نو هغه هم تاسو سره شریک کول چې آیا داسې واقع هغه مخې ته راغله. اوس ښه خبره ده او که بده خبره ده هغه تاسو پوهیږئ ځکه چې اوس د هوټل ټایم هغه ختم شي نو که پولیس داسې زیاتی ول نه دی په کار خو به هر حال که هغه خالي کوي هغه خالي کولی شي. دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.